السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي یو طرف ته که موږ وګورو د شپې ډېر اهم خبرونه مخې ته راغلي دي که د ملیټري کورس په حوالې سره که موږ خبره وکړو په هغې کې سزاګانې شو دي او د آی اس پی آر صاحب د طرف نه چې کومه اعلامیه جاري شو ده هغه ډېره زیاته واضح ده او ښکاره ده بل طرف ته د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه په دې باندې رد عمل هم راغلی دی دا ټول نه اول عمر ایوب صاحب په دې باندې خپل رد عمل ورکړی و او واضح طور باندې هغوی خپل رد عمل ورکړی و د هغې نه بعد پاکستان تحریک انصاف افیشلي د یو خدشې اظهار کړی دی او هغه خدشه دا ده چې عمران خان صاحب اوس هم د ملیټري کورس ته چې کومه دی هغه به بوځي او عمران خان صاحب ته به د دغه ملیټري کورس نه سزا میلاویږي دا چې کومه دی د ټول نه اول قدم دی د دې په حوالې سره به زه هم ستاسو مخې ته ډیټیل ږدم خو د دې سره سره د شپې د سپریم کورټ پاکستان نه یو لوی خبر مخې ته راغلی دی او خبر دا دی چې جسټس منصور علي شاه صاحب یو خط لیکلی دی یعنې که موږ خبره وکړو په سپریم کورټ پاکستان کې د ججانو د تعیناتۍ چې کوم معامله ده یعنې په اسلام آباد های کورټ کې به ججان لګولی کېږي نور چې څومره کورټس دي په هغې کې به هم ججان لګولی کېږي خو جسټس منصور علي شاه صاحب د یو خطرې اظهار کړی دی او هغوی ویلي دي چې انټلیجنس ایجنسیانې چې څونه دي هغې په دې کې خپل کردار ادا کوي او د هغوی مداخلت دی په دې کې ځکه چې هلته یو رولز میکینګ کمیټي چې کومه ده هغه جوړه شوې ده هغې ته هم جسټس منصور علي شاه صاحب خط لیکلی دی او د هغې د سربراہ سره هم میلاو شوی دی او هغوی ته ویل دي چې ملیټري یا چې کومه نور ایجنسیانې دي د هغوی مداخلت په دې کې شامل دی او هغې په عدلیه کې مداخلت کوي د دې نه مخکې که موږ وګورو د اسلام آباد های کورټ چې کوم شپږ ججان وو هغوی هم دارنګې یو خط لیکلی و او په هغه خط کې هغوی ویلي چې په عدلیه کې د ایجنسیانو مداخلت دی او هغوی پکې مداخلت کوي خو که دا ځل موږ وګورو دا هغه شپږ ججان نه دي بلکې دا د سپریم کورټ د ټولو نه موست سینیر جج دی جسټس منصور علي شاه صاحب که دا وخت موږ وګورو جسټس یحیی افریدي صاحب چې دی د هغې نه دي هم چیف جسټس د پاکستان دی یا جسټس یحیی افریدي د هغې نه هم دوی چې کومه دی ډېر زیات سینیر دي یعنې د ټولو نه زیاته سینیر جج چې کومه دی جسټس منصور علي شاه صاحب او هغوی دا خط لیکلی دی اوس راځو ناظرین او د اول خبر نه شروع کوو که موږ وګورو دا کومه آیني چې کومه آیني بینچ چې کومه و هغوی مشروط اجازت ورکړو او دغه مشروط اجازت نه بعد چې کومه ملیټري کورټس دي د هغې د طرف نه چې کومه معامله نن مخې ته راغله ده یعنې هغوی سزاګانې واورولې او آی اس پي آر صاحب چې کومه دی واضح چې کومه دی خپل یو اعلامیه هم جاري کړه خو د هغې باوجود په دغه اعلامیه کې د هغوی تر دې پورې ویل دي چې موږ ته اوس هم انصاف میلاو نه شو انصاف به په هغه ورځ باندې میلاویږي چې په کومه ورځ باندې د 9 مۍ کومه منصوبه سازان دي او کومه ماسټر مایند دي چې د هغوی احتساب وشي هغه کې پرې کردار ته ورسي نو د هغې نه بعد به موږ ته انصاف میلاویږي او په هغه ورځ باندې به موږ څه کېږو مطمئنه کېږو خو ناظرین کرام تاسو یو نقطه داسې ده چې هغه موږ ته په هغې باندې ځان پوهه کول پکار دي او دغه نقطه ډېره زیاته اهمه ده ځکه چې اپوزیشن لیډر عمر ایوب صاحب چې کومه دی الریډي هغوی په دې باندې خپل رد عمل ورکړی دی او هغوی دا هر څه چې دي دا مسترد کړلي خو بل طرف ته پاکستان تحریک انصاف چې کومه افیشلي د یو خدشې اظهار کړی دی دغه خدشه چې کومه دغه زه ستاسو مخې ته اول ږدمه بیا په دې نورو شیزونو باندې خبره کوو پاکستان تحریک انصاف جنرال سیکرټري سلمان اکرم راجا صاحب چې دی هغوی ویلي دي چې فوجي عدالتونو فیصله چې کومه دا غیر آئیني او بانی پی ټي آی عمران خان د فوجي عدالتونو مخې ته پیش کولو منصوبه دوی جوړه کړله د دې سره سره اسلام آباد کې هغوی پریس کانفرنس کولو او سلمان اکرم راجا صاحب وینا وه که چېرته بانی پی ټي آی فوجي عدالتونو کې پیش کړی شو نو دا به د پاکستان د ټولو نه بده ورځ وي هغې ویله چې ذوالفقار علي بټو صاحب سره چې کومه څه شو دي د هغې نه تر اوسه پورې موږ ونه وتلو او موږ په هغې کې اوسه پورې نښتي یو هغې وویلې چې مقتدرات ته زه دا اپیل کومه د هغوی ته زه دا منت کومه چې داسې تاسو مه کوئ ځکه په پوره دنیا کې به زموږ مذاق جوړ کړی شي هغې ویلې چې په دې ملک کې دا کومه خلک اوسېږي تاسو دوی ته د ګډو هغه کومه سیل چې نه وي تاسو هغې ته د هغې په نظر باندې نه مه ګورئ بلکې تاسو خو زموږ د ختمولو ناکام کوشش کړی دی خو تاسو مونږ نشئ ختمولی هغې ویله چې په فوجي عدالتونو کې د سزاګانو باوجود هم مونږ اوس مذاکرات ته تیار یو مونږ غواړو چې مذاکرات وشي او پرمختګ دا مخ ودامن وکړي او مونږ په مخکې باندې لاړ شو سلمان اکرم راجا صاحب وینا دا وه چې بانی پی ټي آی د مذاکراتو چې کومه ډیډلاین ورکړی دی هغه مخکې هم هغه زیاتولی شي یعنې په مخکې یې بولی شي
هغه ویل چې د پاکستان د فلاح دپاره مذاکرات موږ غواړو چې په وشي مذاکرات. هغه ویل تر اوسه پورې حکومت زموږ سره د مذاکرات په حوالې سره هېڅ قسمه رابطه نه ده کړې. پی ټي آی رهنما لطیف کوسا صاحب چې دی د هغوی وینا وه، یعنې هغوی هم ډېر انټرسټینګ سوالونه دلته چوت کړلي. هغه ویل چې په پوځي عدالتونو کې 15 کسانو ته مقدمات فیصلې اورولای شوي دي چې دغه غیر آئیني او غیر قانوني دي. هغې ویلې چې د دې دغه اپیل مقصد څه شو چې د هغې د سماعت نه په سماعت په دوران کې هم د هغې فیصلې چې کومه دي دا اورولای کېږي. هغې ویلې چې دا سزاګانې صرف او صرف یوه فایده خو دا وشوه چې دې خلکو ته خلاصي میلاو شوه او دوی به اوس د ملیټري کورټس نه چېرته لاړ شي، جیلونو ته به لاړ شي. هغې ویل چې دا پکې یو ښه کار شوی دی. خو هغې دلته یو بل لوی سوال چوت کړی دی. سوال یې دا چوت کړی دی، هغې ویلې دي چې ځینې رها شو خو دا ځای نه یو کس هم نه دی. هغه ویل چې په پوځي تنصیبات باندې چې کومه کسانو باندې دا الزام دی چې هغوی حملې کړې دي، نو هغې ویل چې پوځي جج چې کومه دی هغه څرنګه د دوی دا کیس اورېدلی شي، ځکه چې د فوج چې کوم دی هغه په دې کې فریق هم دی. هغه وایي چې زموږ په تنصیبات باندې حملې شوي دي او د هغې په باوجود چې کوم دی دا کیسونه هم اوري او بیا د دې کیسونو فیصلې هم ورکوي. هغې ویلې چې دا چې کومه دی بلکل قانوني طور باندې خبره نه ده. هغې ویلې چې پوځي عدالتونه چې دي دوی په خپلو ملازمینو باندې د ډیسپلین کاروایي کولی شي، خو په پوځي عدالتونو کې د سیویلین ټرایل چې کومه دی دا نشي کېدلی. سپریم کورټ پاکستان کې چې کوم معاملات روان دي اوس راځو په هغې خبره کوو، ځکه چې دا خو ملیټري کورټس په حوالې سره خبرې وې چې ما ستاسو مخې ته کېښودې. سپریم کورټ پاکستان کې که موږ وګورو د ټول ناول آئیني بینچ جوړ شوی، بیا 26 آئیني ترمیم باندې جسټس منصور علي شاه صاحب دا ریکویسټ وکړه چې په هغې باندې فول بینچ جوړ شي، خو جسټس یحیی آفریدي صاحب ویلي چې دا ممکنه نه ده، ځکه چې هغې د دوی بینیفیشري وو. جسټس یحیی آفریدي صاحب په موږ خبرو کوو دا د پاکستان په تاریخ کې هغه واحده چیف جسټس دی چې د هغې سره اختیار د ټولو نه کم دی. یعنې د دې نه مخکې موږ داسې چیف جسټس نه دی لیدلی. که موږ د جسټس امین الدین خان خبره وکړو نو هغه به یو ډېر لوی عمره پورې د آئیني بینچ سربراه وي او دا هغه جسټس امین الدین خان دی چې د هغه په سربراهۍ کې مشروط اجازت ورکړه شوه. بیا د هغې نه بعد یو په تعطیله د یخنیانو په چوټیانو باندې لاړه او د هغې نه بعد موږ ولیدل چې هغې کې دا فیصلې مخې ته رالې، د هغې په تناظر کې دا هر څه چې کومه دي دا وخت روان دي. اوس راځو رولز میکینګ کومه کمیټي چې د جسټس منصور علي شاه صاحب هغې ته یو خط لیکلی دی او د هغې کمیټۍ د سربراه سره هم میلاو شوی دی او هغې ته ویل چې دا ډېر شیزونه تاسو ګورئ او دې ته په نظر باندې وګورئ، ځکه چې په دې کې ته کوم کس دننه کې یا کوم کس اخلي نو د هغې په کیریئر باندې داغ لګول چې کومه دي دا نه دي پکار. جسټس منصور علي شاه صاحب یو خط لیکلی دی چیف جسټس پاکستان یحیی آفریدي په سربراهۍ کې چې کېدونکی کومه جوډیشل کمیشن اجلاس و د هغې نه مخکې جسټس منصور علي شاه صاحب هغې ته یو خط لیکلی دی. جسټس منصور علي شاه صاحب سیکرټري جوډیشل کمیشن ته خط لیکلی دی چې په هغې کې ویل دي چې رولز د آئیني بینچ لپاره چې کومه د جج د تعیناتۍ یو میکانیزم پکار دی. یعنې چې موږ داسې دا کوم رولز چې موږ جوړ کړلي د دې نه علاوه موږ ته یو داسې میکانیزم پکار دی چې هغه میکانیزم په ترو باندې موږ دا ججان اخلو. په خط کې هغوی دا هم ویلي چې په آئیني بینچ کې به 100 ججان وي او د دې میکانیزم چې کومه دی جوړول دا هم ډېر زیات ضروري دی او آئیني بینچ کې کومه ججان چې شاملېږي د هغې لپاره یو پیمانه چې کومه ده دا جوړول ډېر زیات لازمي دي. جسټس منصور علي شاه صاحب په خط کې دا هم لیکل دي چې کومه جج آئیني تشریح کیسونه فیصلې کړي وي نو دا یو پیمانه کېدلی شي او کمیشن بغیر د پیمانې نه چې کومه په سپریم کورټ کې موږ ول یا د چې سین کومه های کورټ ده په هغې کې دیو د آئیني بینچ تشکیل کړلی. د سپریم کورټ سینیر ترین جج چې کومه دی د تعیناتۍ متعلق رولز باندې مجموعي رایه خپله هم ورکړله او دا یې هم ویلي چې په تعیناتۍ کې د انټلیجنس ایجنسیانو رپورټ اخیستل چې کومه دی د هغوی د مخالفت کړی دی او دا صرف دا معامله صرف دلته نه ده راغل بلکې دا معاملات چې کله د جوډیشري په حوالې سره راغل وه نو په هغې کې هم ډېر خلکو د دې مخالفت کړی او هغوی هلته هم دا خبره کړې وه که چېرته د انټلیجنس ایجنسیز نه د دې خلکو ریپورټس غوښتلی کېږي، یعنې کوم کسانو چې پروموشن کېږي په بیروکراسي کې، یقینا دوی به بیا د هغې خلاف هېڅ قسمه کاروایي نه کوي او دوی به صرف او صرف د هغې ماتحت وي او د هغې خبره به مني، یعنې د هغې یوه خبرې به هغې ته هم دوی انکار نه کوي او نه یوه خبره هم د هغوی نه ماتوي. همدارنګې جسټس منصور علي شاه صاحب ویلې چې انټلیجنس ایجنسیز کردار چې کومه دی هغې کې دی دا ډېر زیات غلط دی
او دغه کردار چې کوم د خلک غلط هم استعمالولی شي. جوډیشل کمیشن اول چې کوم د اکثریت په دې کې د ایگزیکټیو د جج دایم حفاظت کې او د دې دفاع لپاره هغه حلب چې کوم دی هغه هم اخلي او جج تعیناتي چې کوم رولز وي د هغې خلاف د دې عکاسي چې کوم دا هم کول پکار دي. چیف جسټس پاکستان یا آفریدي په سربراهۍ کې جوډیشل کمیشن اجلاس چې کوم نن هغه شوی دی خو تر اوسه پورې د هغې چې کومه ایجنډا ده هغه نه ده جاري شوی. چې کله دا ایجنډا جاري شي د هغې نه بعد به زه ستاسو مخې ته د دې هغه عرض کږدم چې هغوی په دې کې څه ویل دي او تفصیلي فیصله چې کله د دې په حوالې سره راشي نو په هغې به مونږ خبره کوو. خو نن یوه خبره چې کومه جسټس منصور علي شاه صاحب ثابت کړه ځکه چې هغې ویل چې تاسو هغې نه یو سوال شوی چې آیا تاسو استعفا ورکوئ که نه نو هغې ویلې چې دا داسې قسمه خیالات چې کوم دا تاسو زما په ذهن کې ولې اچوئ. هغې ویلې چې استعفا ورکړې او تښتېدو نه بهتره دا ده چې په سیستم کې دننه موجود او په سیستم کې خپل کردار ادا کې. یقینا نن هغه خپل کردار چې کوم دی هغه ثابت کو او هغې وویلې چې استعفا ورکول نه بهتره دا ده کور ته د تښتېدو نه بهتره خبره دا ده چې په سیستم کې دننه اوسېږي او په سیستم کې دننه تبدیلي راولي. یقینا د دې نه بله لویه خبره نشي کېدی. کوشش کوم په راتلونکي ویډیو کې مزید ډیټیل ستاسو مخې ته ږدم. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.